مصطفی دا ټول جهان دستا غلام دی که ملا دی که صوفی دی که امام دی زدی ټوک ټوک شم زدی سپیلنی شم ما اخیستی په ځان ستا د عشق الزام دی په دا درا جهان به یوه ذره ورنه کم دومره خوږ ګلاب ستا د مینې جام دی په دار خیجو او په اور هم ورګډېږو مونږ د زړه له تله کړی دا اقدام دی ستا په لاره تګ حبیبه ده ستا مینه د الله له لورې هر چاته الهام دی له تکلیف نه په امان به هغه څوک وي چې د ستا د نوراني سترګو پرې پام دی میم حمیم دالی دی توری محمد زړه پرې خوږ شي څومره ښکلی د ستا نام دی ستا په لار باندې روان فرید فواد کړي گنی نفس شیطان خور کړی ورته دام دی أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون په بدر کې چې بندیان ونیول شو په بندیانو کې حضرت عباس رضی الله عنه ته خپل وراره حضرت علی رضی الله عنه د پیغور په شکل ویایي چې د خدای نه حیا نه درځي د خپل تر وراره رسول الله نه حیا نه درځي د کافر په سب کې د مسلمانو په مقابل کې راجګ شوي او د خدای د دین مخالفت کوي د الله د نعمتو شکر نه ادا کوي داسې څه الفاظ ورته ویلې ده ورته ویلې تاسو د موږ بدي بیانوئ ولې خوبي مو نه بیانوئ موږ خوبایم لرو څه به خوبای موږ مسجد حرم جوړو حجابت بیت الله شریفی کوو او حاجانو ته سقایې کار کوو د زمزم اوبو ورکوو خدمتونه کوو خو هغه هم ډېر لوی خدمتونه دي چې هغه موږ نیک نیک کارونه دي چې کوو الله تعالی آیتونه نازل کړه چې څوک چې یو وارې په خپل کفر اقرار کوي نه د جماعت جوړول بیا نیک کار د ده په باب کې نه د حاجانو خدمت نیک کار د ده په باب کې نیک کار هغه وي چې مستحق د ثواب ګرځي هغه شرط ایمان ده چې ایمان په چا کې نه وي دا تعمیر د دنیا تعمیر ده دغه اعتبار نشته الته آبادی د حرم ده چې د خدای دین کې قایم وي بیا تاسو دغه
د جماعت جوړول سقایه د حاجانو کول دغه د ایمان سره پرتله کوئ مقایسه کوئ ما کان للمشرکین نشته مشرکانو ته یعنی نه د روادۍ ته ان دا خبره یعمر مساجد الله چې د آباد کی ودان کی جماعتونه د خدای پاک په عبادت او په ناسته ولاړ او په ورتلو سره په داسې حال کې شاهدین علی انفسهم بالکفر چې شاهدي ورکوي په خپلو ځانو باندې د کفر سره اولئک حبطت اعمالهم دا مشرکان چې د خراب دي عملونه دي که جماعت جوړوي ثواب نشته که بیت الله جوړوي ثواب نشته که بل نیک کار کوي ثواب نشته وفي النار هم خالدون او په اور کې به دوی امیش امیش وي انما یعمر مساجد الله بشک آبادی چې جماعتونه د خدای پاک څوک آبادی من آمن بالله والیوم الاخر هغه څوک چې ایمان لري په الله او په ورځ د آخرت واقام الصلاه او صحیح ادا کوي المنز واتى الزکات او ورکوي زکات ولم يخشى الا الله او نه ډاریږي ما سوا دی و الله نه فعسى اولئک ان يكونوا من المهتدين شاید چې دغه کسان چې دغه احکام چښتنان دي ایمان لري المنز کوي زکات ورکوي د خدای نه سوا دی بل چا نه ویریږي چې دغه لیارمندونکي دي نبی کریم صلی الله علیه وسلم څوک چې د جماعت سره تعهد لري 15 وخت لمونځ کوي نو تاسو دیغه په ایمان شاهدي ورکوي ځکه دا معنوي آبادی ده او خدای په کوي چې ایمان جماعت هغه څوک آبادی چې لمونځ کې کوي اعمال حسنه کې کوي ایمان خاوند وي نو یو صورت ته یو حقیقت ته صورت آبادون خو کافران هم کوي جماعت جوړ کا یا یو د خیر کار وکا خو معنوي یغتر عبادت نه ویل کېږي عبادت الته د ایمان ورسره وي اجعلتم سقایة الحاج وعمارة المسجد الحرام آیا تاسو ګرځوي او بو ورکول حاجانو ته او ظاهر ودانول د جماعت کمن آمن بالله والیوم الاخر لکه هغه څوک چې یغه ایمان راوړی په الله او په ورځ د آخرت وجاهد فی سبیل الله او جهاد په لار د خدای کې کړی دا سره برابر بوله نه لا یستوون عند الله دا د خدای په کنيز باندې نه دي برابر والله لا يهدي القوم الظالمين خدای پاک هدایت نه کوي د سم لار قوم ظالمانو ته الذين امنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله مخکې خو نه په د مساوات وکړه چې مسلمان او کافر برابر نه دي اوس د مسلمانانو عظمت ذکر کوي هغه خلک چې ایمان راوړی او هجرت کړی او جهاد په لار د الله کې کړی به اموالهم په مالو خپلو او انفسهم په ځانو خپلو اعظم درجه دا ډیر غټ دي په اعتبار د درجه عند الله په نزد الله تعالی باندې واولئک هم الفائزون او دغه خلک هغه کامیاب دي یبشرهم ربهم زیر ورکی دی ته رب دی برحمت پر رحمت سره منه د خپل طرفنا ورضوان او پر رضامندی سره څوک چې ایمان لري جهاد او هجرت کوي خپل مال او ځان په دین کې لګي دغه خلکو ته خدای پاک د خپل رضا اعلان کوي زیره ور کوي وجنات او زیره ور کوي د په جنتو باندې لهم چې د دې لپاره به په هغه د جنتو کې نعیم مقیم نعمتونه وي خو تل تر تل همیشه ختمېدل نشته خالدین فیها ابدا او دوی به همیشه په دغه جنتو کې تل تر تل ان الله عنده اجر عظیم بشک الله تعالی چې د سره ثواب ډیر لوی ده دا چې د مسلمان حال خدای پاک ذکر کو بار بار مقتدا ذکر کیږي چې مسلمان به د کافر سره تعلق نه لري نو که زوی کافر ده که پلار کافر ده که ورور کافر ده که قریب ده تاسو به دغه سره تعلق نه ساتئ وای مکه معظمه کې بعض خلکو چې ایمان راوړ چې اراده به د هجرت وکړه په د اخر وختو کې چې نبی علیہ السلام هجرت کړو الته به چې اراده هجرت وکړه کورنۍ به چې په خبره شو چې دا مهاجر کیږي بیا به کله زوی پورې کلک شو چې خو خپل دین دلته کوا هم غوخي ما پرېګه کله به پلار کلک شو سړی ته زوی ته بیره چې ایمان دې راوړ خو دغه خپل دین کوا خو موږ نه ماته موږ ما پرېګه کله ورور قریب دغه قرابت محبت به په دغه غالب شو هجرت به پرېخی او هجرت خو الته فرض و نو اعلی آیاتونه نازل کړه چې یو څوک چې کفر خوښوي په ایمان باندې تاسې هغه کپلار می هم
که ورور مې وي هم هغه په دوستي نه نیسي، دې سره به محبت نه کوئ. موږ بار بار مامور په دې چې محبت په دې نیکو خلکو سره کوو. چې پلار کافر ده یا زوی کافر ده یا ورور کافر ده یا ښځه کافره ده، ته د هغه لحاظ وکړې خو فاسق شوې، دستي د خدای دین حکم دې پرېښی. یا ایها الذین آمنو، ای کسانو چې تاسې ایمان راوړئ، لا تتخذوا آباءکم، منیسئ پلرونه خپل و اخوانکم رونه خپل اولیاء دوستان، ان استحبوا الکفر علی الایمان، که دوی خوښوو کفر په ایمان باندې. ومن یتولهم منکم، او که څوک د دغه کافر پلار ورور قریب سره دوستی کوي د تاسې نه، په اولئک هم الظالمون، دغه خلک هم لوی ظالمان دي چې د کافر دوستی کوي ولو که پلار دی بیا. اوس خدای پاک عام قانون بل ذکر کوي، په چا د پلار محبت د ورور او د قریب محبت غالب شو، هجرت یې پرېښی. خو د چا سره بیا داسې سوچ و چې دا دوکانداري مې خرابېږي، چې زه هجرت وکړم خو دلته ډک دوکان ده، دا پاتې کېږي، کاروبار مې خرابېږي. چا نوی کور جوړ د بنګله چې دا بنګله رانه پاتې کېږي. ټول دنیایي امور مخته شوه ورته، نو هجرت پې پرېښی. الله تعالی وی قلت ورته ویه ان کان آباؤکم، کوي پلرونه د تاسې، و ابناؤکم زمن د تاسې، و اخوانکم رونه د تاسې، و ازواجکم ښځې د تاسې، و عشیرتکم قریبان د تاسې، خپلوان د تاسې، و اموال اقترفتموها، او هغه مالونه چې تاسې سره جمع کړي دي، و تجارت تجارت تخشون کسادها، چې تاسې ډارېږئ په نه چلېدلو د یو تجارت باندې چې بیا به دکان بند پاتې شي، و مساکن، او کورونه ترضونها، چې تاسې خوښوئ چې ښې بنګلې مو جوړې دي. دا ټول احب وروسته ده ورسره، که پلار و ورور و ښځه و زوی و تربور مالونه تجارت بنګلې، دغه تاسې ته احب وي الیکم، تاسې ته من الله، د الله نه، و رسوله، د رسول د الله نه، و جهاد فی سبیله، او د جهاد په لیار د الله کې، تر دغو نه هغه در باندې ګران وي، نو د خدای او د رسول او د جهاد خبره پرېږدئ. نو فتربصوا، انتظار کوئ د عذاب، حتی یأتی الله بامره، تر څو پورې چې الله تعالی راتګ وکړي، په راولېږي حکم د عذاب. والله لا یهدي القوم الفاسقین، خدای پاک هدایت نه کوي قوم د فاسقینو ته. موږ همیشې لپاره معمول یو لا طاعت للمخلوق په معصیت الخالق، چې پلار پیر استاز امیر د شریعت خلاف خبر درته کوي نه به یې منې، محبت به هم د دغو سره نه کوي. او دا چې کافران سره ملګرتیا وي چې نصرت و کومک به وي، نه، الله د تاسې سره نصرت کوي، او د تاسې سره ډېر نصرتونه کړي په ډېرو ځایو کې. یو په یغو ځای کې د حنین واقعه هم ده چې تاسو په خپلو ډېروالو عجب وکړو، خدای پاک بیا څنګه امتحان در باندې راوست. مکه معظمه چې فتح شوه، نو 10,000 مجاهدین د نبی علیه السلام سره د مدینې منورې نه تللي وو. هلته چې نوي خلک مسلمان شو، 2,000 هغه ورسره ملګري شو، په یوه قول 4,000 ورسره ملګري شو، نو مجموعه 14,000. مشهوره قول د 12,000 ده. دا 12,000 مجاهدین د حنین په طرف روان شو. ولې منشه یې دا وه چې دلته چې مکه معظمه فتح شوه، وایي د حوازن او د ثقیف قوم مشران سره کېناسته چې اوس نو وار د موږ د ګورې راورسېده، سرحد یې موږ ته رانږدې شو. دا چې سبا ته بیا بالفرض که په موږ باندې حمله کوي، درځئ دی لا تر اوسه په خپلو نوي امورو تشکیلاتو باندې، په انتظامي امورو باندې، په مصالحو باندې لګیا دي، موږ نه غافله دي. درځئ چې موږ ورشو په مکه معظمه په ناخبرتیا کې حمله په وکړو په دی باندې. دوی چې دا فیصله وکړه، نو دا ټول قومونه چې سره یو ځای کوي، مالک په نامه باندې سړی امیر قمندان مقرر کړ. ادورید په نامه باندې یو سړی د 160 کلو ډېر تجربه ناک، خو سترګو نظر یې په دغه وخت کې ضعیف و، چې چا ویل به امیر مقرر کړ، نه دا د امارت کار نشي کړی، ضعیف ده. هغه معاون و مشیر ورسره مقرر کړ. هلته چې دوی سړي سره برابرول، دلته نبی علیه السلام ته حال راغی چې کفار درته راځي، حمله در باندې کوي. نو پیغمبر علیه السلام او دا مجاهدین د دغه طرف نه روان شو. 2,000 دا نوي مسلمان، 10,000 زاړه مجاهدین، چونکې د جهاد فضایل او د هجرت فضایل دا نوي چې واورېده، دا لیا په جذباتو کې وو چې دا ثوابونه وګټو، نو مخته وو. دا چې د دغه طرف نه روان شو، هلته مالک دوی ته حکم داسې وکړ چې سړي خو څه کوي،
ښځې کنکي ماشومان حیوانات به هم د ځانه سره را روانو روپیو هر شی به راخلو. هلته به ترتیب داسې کو چې مخکې هغه د جنګ والا سړي کینی، شاته به په اوښانو په دغو باندې ښځې ناستې وي، شاته به مو نور مالونه وي. نو د دغه به ګټه دا وي چې هغه مخکې خلک به تر آخره ذاتي جنګېږي، په دا به ډارېږي چې که زه منډه کړم ښځه مې ورپاتې کېږي، مال مې ورپاتې کېږي. نو مالونه ښځې کنکي ټوله د ځان سره را روان کړه. یو علاقې ته راورسېده چې اوس دلته کمین نیسي، خبر دیم شو چې مسلمان هم راووته. نو درې دویلې دا کومه علاقه ده؟ هغه ځای نوم چې واخیست چې حنین ده، وایي دا ځای مناسب ځای ده چې دلته صفونه جوړ شي. هلته یې د کنکیو ژړا واورېده، د حیواناتو بغایه واورېده. نو درې پوښتنه وکړه دا څه دي؟ وایي دا خو ښځې او کنکي او مالونه هم ټول را سره روان کړي دي، د امیر حکم ده چې بیا څوک ونه تښتي. ده ورته ویل نه دا خطا ده. ولې؟ جنګ خو د ازموینې ځای ده، که موږ کامیاب شو خو ښه، که موږ وتښتو دا به لوی پیغوري، ښځې به مو ورپاتې، مال به مو ورپاتې، په لاس مو ورکړه، دا به بیرته ځي. خو هغه نوی ځوان چې قمندان و، هغه ویل د دغه مازغه کار نه کوي، دا تر وخت تېر ده، دغه مازغه کار نه کوي، دا پرېږدی. نه یې ورسره ومنل. نو داسې ځای کې کمین وینو چې مابین خوړ تنګی د یوه طرف ته بل طرف ته غرونه دي، دا سړي جنګیالیان یې مخ ته دلته کېنول. 100,000 تورې چې د پوښو نه یې واچوئ، پوښونه یې په مځکه واچوئ چې خلک یې وویني، په دغه هم وډار شي چې دومره سیر تورې ورسره دي. او سړي چې مخکې شاته ښځې وي نو خو کثرت سواد خو په معلومیږي. نو مجاهدین په خپلو جذباتو روان دي. د شپې آخره حصه ده چې دغه علاقې ته راورسېده. دا یې خیال نه و چې دلته به دوی په مخ کې وي، کمین به یې راته نیولی وي. هغه ناڅاپه حمله په دوی شروع شوه. دوی چې وکته لږ رڼا شوه چې شاته یو لویه سیایي معلومیږي. نو لیا ورخطا شو مسلمان چې دا خو دومره ډېر لوی پوځ ده، ځکه شاته ښځې مالونه تیاره وه، پوره انسانیت په عنوان خو نه ورته لیدی کېده. او ډېر دغه خلک چې د جذباتو کې نوي راغلي وو، دغو د تکلیفو برداشت ونه شوی کړی چې یو حوازن ډېر سخت غیشي ویشتونکي وو چې یکدم غیشي وارونه په شروع شوه. نو دوی منډه شروع کړه، په شا راغله. او 2000 کسان چې ماتې وکړي نو تکړه خلک هم د ځان سره وړي. بیا امتحان و هلته یوه قصه وه چې دوی د کعبې مبارکې نه را روان شو. د صحابهو په زړو کې دا ور وګرځېده چې نن موږ ته څوک نشي درېدی مخ ته، ځکه 12,000 پوځ د اسلام تر اوسه پورې په تاریخ کې نه و تېر شوی مخکې. په دغو باندې اعتماد راغی. خدای پاک دغه سزا ورکوله. نو چې هلته حمله په دوی شروع شو، ورخطا شو، منډې شروع شوې. چې منډې شروع شوې، د پیغمبر علیه السلام سره 300 شاوخوا کسان پاتې شو. د 12,000 کسانو نه دومره کم کسان ورسره پاتې شو. حضرت عباس رضی الله تعالی عنه، حضرت ابو سفیان، دا هغه مشهور ابو سفیان نه ده، ابن حرب ابن حارث د نبی علیه السلام د اکا زوی، بهترین شاعر و او په اول وخت کې د نبی علیه السلام بدترین دښمن و. د فتح د مکې په وخت کې ایمان راوړ. نبی علیه السلام د ده په ایمان ډېر مطمئن نه و، ځکه هم دی وی چې عدالت د حنین په واقعه کې هم زه د ده لورې ته ورروانم، ده داسې راته کته چې اوس دا په ما حمله کوي که څه. وایي حضرت عباس ورته ویلې چې یا رسول الله د اکا زوی ده او مخلص ده. بیا نو دومره قهرماني کړې دي چې نبی علیه السلام به د حضرت حمزه تسلي په کوله، که حضرت حمزه رانه لاړ خو خدای داسې د تره زوی بل راکړو. دی وی چې نبی علیه الصلاة والسلام په کچره سپور ده، یو د کچرې مهار نیولی، یو د ده رکابونه نیولي. نبی علیه السلام چې د ملګري په شا لاړه، دی مخ ته زور ورکوي. حضرت عباس وی ما دا قیصر رانیولې وه چې اوس ګوښی څنګه ورځي دا دومره کفاره منځ ته. نبی علیه السلام کوز شو او ویلې انا نبی لا کذب، انا ابن عبدالمطلب، زه نبی یم، په ما کې دروغ نشته، زه د حضرت عبدالمطلب زوی یم. هغه ډېر لوی قهرمان او دلاور تېر شوی د په دا خلکو کې، شجاعت، قهرمانیت، هر څه مسلم و. بلکې دا خبره مشهوره وه په خلکو کې چې د په خاندان کې به نبی راځي، زه د هغه اولاده یم.
او بیا یو موټی شګې راواخیستې د کفارو طرف ته شاهت الوجوه په ویلې ویشړلې هر کافر سترګو ته ورسېدې حضرت عباس رضی الله عنه د اواز نه ډېر جګ اواز و دومره جګ غږ و وایي چې ده به رمه په واچي لیوه به په رمه ګډ شو چې چغه به یې په وکړه د لیوه به زړه وچاوده مړ به شو میږو ولې زړه نه چاوده وایي هغه ورسره عادت وي د د غږ سره نو حضرت عباس ته یې وویلې غږ وکړه په انصارو چې څه شوه غږ وکړه په اصحابو د شجره و چې بیعت رضوان لاندې تر ونې کړي و چې الله د خپل رضایت اظهار وکړه غږ وکړه په مهاجرینو اولینو حضرت عباس رضی الله عنه یې چې ما غږ وکړه صحابه هغه ورخطا شوي دي نورو د وجې نه چې پوه شو چې رسول الله ژوندی ده راغواړي مه وایي داسې په مینه بیرته راوګرځېده لکه مال چې خپل بچي ته اوس د غوا روانه که بچی تر وګرځو داسې په منډه بیرته پسې راتاویږي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم غږ بیا په وکړه یا للانصار و یا للمهاجرین یا صاحب شجره وایي دی ورته ویلې لبیک 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 منډې ورته راویلې او د نبي علیه السلام نه تاو شوه بیا الله داسې فتحه ورکړه چې کفار د شکست سره مخامخ شوه 6,000 انسانان صرف په غنیمت تر وینې وه هغه ښځې کنکي چې راوستلي وه د ځان سره 6,000 صرف دا وینې وه 20,000 اوښان تر وینې وه 40,000 میږې او پسونه تر وینې وه 2,000 اوقیې زر تر وینې وه دومره عظیمه غنیمت راغی چې اندازې نه وه دا یې راولېږل جعرانې ته نبی علیه السلام مخکې پسې لاړ غزوه د اوتاس او د طائف بیا راغله درې د اوتاس په لوري وتښتېدو هغه معاونې چې وه په هغه پسې مجاهدین ورغله هغه یې بردار که او هغه لوی مالک چې و د طائف په طرف باندې وتښتېده نو بیا هلته ورغله څو شپې طائف محاصره که خو ځای ډېر مضبوط و کلا وه اسباب د جنګ و د خوراک ټول نه ایستلي وو چې مجاهدین بعضې ورنږدې شو د دیوالو بیخته د پاسه نه پایپونه د اور نه ډک ورونه پراتوی کړه چې دلته مجاهدینو هر څومره اخطارونه ورکول د مبارزې اعلان چې خو نران یې راوځئ دوی ویلې یو کال اسباب د موږ سره شته یو کاله پورې خو نه دروځو که دا اسباب ختم شو د کال نه بعد به بیا درکوزیږو بیا به نو د تورې جنګ چې تاسې غالبه شوئ که موږ قصه نور اوږده ده دلته د دغه ځای سره نه ده نبی علیه السلام بیرته راوګرځېدو خلکو ورته وویل چې ته ښېرا ورته وکړه چې خدای تباه کړي ځکه چې نبی علیه السلام یوه ورځ ویلې موږ سبا ته ځو صحابه ویل څنګه به ځو فتحه به نه یو ځو به نبی علیه السلام ښه نو سبا ته یې ښه جنګ شروع کړه هغه زخمیان ډېر شوه چې بیا نبی علیه السلام یې سبا ته به ځو دی غلی شو چې صحیح ده نبی علیه السلام تبسم وکړه نو دوی ورته ویل په موږ کې ډېر زخمیان وکړه څه نفر شهیدان شو ته ښېرا ورته وکړه چې خدای تباه کړي نبی علیه السلام د ښېرا په ځای باندې دعا ورته وکړه خدای ته یې مسلمان کې را تابع کړي نبی علیه السلام امید و چې دا به مسلمانېږي جعرانې ته چې لاړه 14 ورځې انتظار وکړه غنیمتونه یې نه تقسیمول چې ګوندې را مسلمان شي راشي دوی وځنډېده نبی علیه السلام حکم وکړه غنیمتونه انسانان هم تقسیم کړه خو مریانو غلامان به تر جوړېده مالونه هم تقسیم کړه په دغه مال تقسیمولو کې د دغه خلکو چې دا نوي مسلمان شوي وو د دغه سردارانو ډېر لحاظ وکړه سلسل اوښانې مې یوه سړي ته ورکړه دا مخکې چې موږ ویلې د خلکو سره تعلیف په کار ده چې راوایړه یې سلسل اوښانې مشرانو ته ورکړه حتی انصار چې د مدینې منورې نه ورسره راغلي وي چې یې ورنه کړه بعضې ځوانان خفه شوه د انصارو چې د سختي ځای شي په موږ باندې نارې کړي چې غنیمت شو بیا یې په خپلو تربرو ویشي نبی علیه السلام چې خبر شو نو حکم یې وکړه تاسې ټول انصار یوې خیمې ته یو ځای ته جمع شئ بیا ورغی ځکه ملګري خفه شو ملګري بیا پرېښودل نه یې په کار مخلصین و منافقین نه وو اعتراضان یې نه وویلې ګیله یې وکړه نبی علیه الصلاة والسلام ورته وویلې تاسې څه ویلې دي مشرانو ورته ویلې موږ څه نه دي ویلې دا کشرانو دا خبر وکړه بخاري شریف کې ډېر اوږد بحث ده په دې باندې نبی علیه السلام ورته ویلې تاسې په دغه نه خوشحاله کېږئ چې خلک کور ته اوښان بیایي تاسې کور ته رسول الله بیایي
دا خو نوی مسلمان دی، تکلیفونه په تیر شوي دي، د دغه دپاره مې کومک وکړو چې په ایمان کلک شي. تاسې ما ته داسې مثال لرئ لکه دا د لاندې بناین چې په سینه پورې نښتی، دا نور خلک لکه جامه د ما نه لرې دي. که انصار په یوه لار روان شي، نور خلک په بل، زه به د انصارو په لار باندې ځم. هغه ټول خوشحاله شو په د خبره، ملګري هم بېرته هغه د زړه شی د زړه نه ووته. د تقسیم نه بعد چې مالونه هم تقسیم شوه، انسانان تقسیم شوه، هلته خدای د هغو زړو ته ایمان را داخل کړه، راغله مسلمان شو. نو چې راغله دلته نبی علیه صلات وسلام ته ویې چې اوس خو موږ مسلمان شو، دا د موږ مالونه د موږ انسانان که بیرته راکړي. نبی علیه السلام ورته ویل صفا خبره خوند کوي، دا مجاهدین د غنیمت چې د حرب نه نقل شي تقسیم شي، بیا خو شخصي ملکیت دی، هر چا په راځي، زه بیا تصرف نشم پکې کړی، دواړه نشم درکولی، یا انسانان وغواړئ یا مالونه وغواړئ. دوی چې سوچ وکړو چې دواړه نه راکوي، نو ویل ښه انسانان بیرته راکړئ، مال د مجاهدینو وي. نبی علیه السلام مجاهدینو ته اعلان وکړو چې دغه ورونه مو راغله، توبې ویستې، مسلمانان شوه، دوی د خپلو خویندو، لورانې، ښځې، زمن د بندیان غواړي بیرته. نو که د چا خوښه وي، رضایت وي، بیرته به یې ورکړو. اول زه د خپل خاندان خو ټول ورکوم، خو که چا خوښه نه وي د دغسې ورکولو، د هغو سره زه وعده کوم چې په بل غنیمت کې به بیا دا عوض زه اول دوی ته ورکوم. دوی ټول ویل موږ په دې راضي یو، د تا فیصله چې ته یې ورکوې، د تا خاندان موږ به یې ورکوو. خو چونکې ډېر خلک وو، نبی علیه السلام ویل د 12,000 نفرو خبر خو نه اورېدی کېږي، داسې نه چې د چا خوښه نه وي د مجاهدینو او زه یې بیرته ورکم. نو تاسې خپل قوم نماینده ته دا حال ویایئ، خپل نماینده خو خپلو نفرو سره نږدې ویني. ټولو خپلو قمندانانو ته یا خپلو نمایندګانو ته وویل چې بس موږ ټول په دې راضي یو چې بیرته دې ورکړي. بیا نبی علیه السلام هغه انسانان بیرته ورکړه او مالونه یې تقسیم کړه په خلکو باندې. په دغه تقسیم کې داسې تقسیم و چې هېڅ شی هم پرې نه کړو، ټول یې تقسیم کړه. کوچیان خبر شو د لرې نه چې نبی علیه السلام یو داسې عام دسترخوان ده، هر چا ته ډېر شی ورکوي. نو راغله پیغمبر علیه السلام ته ویې ما ته هم څه شی راکړه، ما ته هم نبی علیه السلام سره چې شته نه ده چې په شا شاته روان ده، یک کر په ازغي کې په شاخ کې څادر مبارک بند شو تر ولوېده. بیا نبی علیه السلام ورته ویل ما ته مې دا څادر راکئ، او بیا ورته ویل که دومره مالونه وای وخان وای لکه د دغه ټولو کې کرو ازغي چې دي، پاڼې او لښتې چې دي، ما به دا ټول په تاسې کې تقسیم کړي وو، نه به مو زه بزدل پیدا کړی وم، نه به مو دروغجن پیدا کړی وم، نه به مو بخیل پیدا کړی وم. نو الله تعالی وایي مسلمانو ته وایي ګوره په هغه وخت کې هم خدای پاک یې تاسې نصرت وکړه، ځکه چې ورخطا شوئ تاسې، بیا په یوه موټې شګه چې د 100,000 نفر شکست خوري، خو د الله نصرت ده. هغه جند الغیب ملائکه راغله، د هغو په برکت باندې خدای متعال دا نصرت راوکړه. لقد نصرکم الله فی مواطن کثیره، په تحقیق سره مدد کړی دی د تاسې الله تعالی په ډېرو ځایو کې. و یوم حنین، او په ورځ د حنین کې هم د تاسې تایید کړی. اذ اعجبتکم کثرتکم، په هغه وخت کې چې تعجب کې واچولی تاسې ډېروالی خپلو، خو ډېروالی ګټه در نه کړه. فلن تغني عنکم شیئا، دغه ډېروالی د تاسې ته دفاع ونه کړه، دفع یې نه کړه د تاسې نه، دا ډېروالی هېڅ شی هم د حملې د دښمن نه. وضاقت علیکم الارض، او تنګه شو تاسې باندې مځکه بما رحبت سره له پراخي. ثم ولیتم مدبرین، بیا وګرځېدې منډه کوونکي، شاګرځونکي. ثم انزل الله سکینته علی رسوله وعلى المؤمنین، بیا الله سکینه نازله کړه په رسول خپل او په مؤمنینو باندې. وانزل جنودا، او داسې پوجونه یې نازل کړه لم تروها چې تاسې نه دي لیدلي. وعذب الذین کفروا، الله عذاب ورکوي هغه خلکو ته چې کافران دي. وذلک جزاء الکافرین، دغه د جزا د کافرانو. اوس دلته سوال دا ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خو د اوله هم نه ورخطا شوی. څوک صحابي ته وی په حنین کې تاسې د نبی علیه السلام نه منډه وکړه، دی دستي د رسول الله صلی الله علیه وسلم په باب کې قسم ده که رسول الله صلی الله علیه وسلم یوال ویشتم د خپل ځای په ځای بې ځایه شوی په شا راغلی، بلکې هغه په مخ تلو و. بعضې خلک ورخطا شوه، نو سکینه خو په هغه چا وي چې ورخطا وي. دلته الله سکینه نازله کړه په رسول خپل او په مؤمنینو باندې. نو رسول الله خو ورخطا شوی نه و. نو جواب دا ده په دا مؤمنینو الله
سکینه نازله کړه په روی د رسول الله چې رسول الله ورسره موجود و. اصل هغه د نزول سبب دی و، ځکه یې ده ته نسبت وکړه چې الله سکینه نازله کړه په رسول او په مؤمنینو باندې. وایي د ده په برکت باندې خدای پاک په ټولو سکینه نازله کړه، نو دی هم پکې راغی. او غیبي جندونه فوجونه ملائکې راغلې چې د کافرانو لښکر یې تار په تار شوي او خدای پاک عذاب ورکړ. ثم یتوب الله من بعد ذلک، بیا رجوع کوي الله پس له دغه جنګ نه من په هغه چا باندې یشاء او چې خوښه شي، وهو غفور والله غفور رحیم، خدای پاک غفور او رحیم ذات ده. د حنین جنګ تیر شو چې چاته الله اراده د ګناو د ختمېدن کړی وه، په طایف کې بیا ایمان راغله. یا ایها الذین آمنوا انما المشرکون نجس، ای هغه کسانو چې تاسو ایمان راوړی، په تحقیق سره مشرکان چې د نجس دي، فلا یقربوا المسجد الحرام، دوی د نه نږدې کېږي مسجد حرام ته، بعد عامهم هذا، پس د دغه کال نه. انما المشرکون نجس، نجاست یو حقیقي ده یو حکمي ده. موږ تاسو عام کتابو کې د دغو بیان کوو. چا جامه په ګندګي ورلړل شو، نجاست حقیقي ده، پرې مینځي به یې صفا کېږي. څوک بیا اودسه شو، مخ مینځي لاس مینځي، نجاست حکمي ده. بول یې چیرې کړي دي مخ مینځي، خو حکما لکه ټول بدن چې نجس شوی وي دغه ته نجاست حکمي ویل کېږي. خو دا دواړه ظاهري نجاست دي. ظاهر بدن هغه نجس شو، په نجاست حقیقي حکم یې د پرې مینځلو. نجس شو په نجاست حکمي باندې حکم د غسل یا د اودس، که جنابت غسل بکې، که بیا اودس یا اودس بکې. د مشرکینو نجاست چې دلته خدای پاک ذکر کړی دغه ظاهري نجاست نه دلته مراد، چې دوی بدن پلید ته ګندګۍ پورې نښتي دي. دومره شامپو او صابونان چې دوی استعمالوي مسلمان دومره نه استعمالوي. نو د دغه نجاست نه نجاست باطني مراد ده، عقیدې خرابې دي. خو تعبیر په نجسون وای وکړه. نجاست حقیقتا په د نجاست حقیقي کې استعمالیږي چې دا حقیقتا په سترګو لیدل کېږي. د کامل نفرت پیدا کېدن لپاره چې مسلمان د دین باید داسې نفرت وکړي لکه د ګندګي نه چې نفرت کوي، حتی لاس ته نه ورکوي. نجاست څوک لاس ورلی؟ وای د دغه لپاره مبالغه په مقاطعه کې ده چې د کافر د زړه محبت خو څه کوي، لاس هم نه ورکوي. دغه لکه ظاهر بدن چې نجس وي، ټول په پلیتي چې ککړ وي. چې کله نجاست نه نجاست حکمي واخیستی شو، نو دغه حکم باطني واخیستی شو چې ظاهر خو نه ده نجس. دا چې مسجد حرام ته د نه نږدې کېږي د دغه کال نه بعد د احنافو رایه دا ده، دا معنا د حج دپاره به نه راځي، د عمرې دپاره به نه راځي، په موسم د حج کې به نه وي. ځکه فتح د مکې نه بعد خو په نم کال باندې چې حضرت ابوبکر صدیق صاحب لاړ، دوی خو منع شوه. نفس جماعت ته مشرکین نه نوتی شي که نه. بعضې دا خلک حکم مختص پورې په مسجد حرام پورې چې مسجد حرام ته نشي تللی، د نورې دنیا جماعتو ته تللی شي. څوک یې نه، ټول جماعتونه په حکم د مسجد حرام کې دي چې مسجد حرام ته مشرک نشي ورتلی، نو نورې دنیا جماعتو ته هم نشي تللی. زموږ د احنافو مسلک دا ده چې دی جماعت ته ننوتی شي خو عبادت نشته د دی په جماعت کې. لکه هلته حرم شریف کې حج او عمره نشته، په دغه ځای د عبادت لپاره نشي ننوتی، ځکه دی خو لمونځ شته نه چې دی په جماعتو کې لمونځ وکړي. اما ظاهري ننوتل د ضرورت په بنیاد جایز ده. صحابه یو طرف ته وتلي وو، د یو قوم سردار حضرت ثمامه یې ژوندی ونیو، بیا راوست مسجد نبوي کې د نن 3 شپې تړلی و. کافر و، ایمان یې لا نه و راوړی. حضرت نبی علیه السلام چې اول ورځ ورته راغیم چې ته څه خیال کوې؟ ده ورته ویل یا رسول الله صلی الله علیه وسلم که مې مړ کړې خو یو انسان ده چې مړ دې کړم، خو که پرې مږدې نو زه شاکر انسان یم، کفران د نعمت نه کم، په ما دې یو احسان وکړو. نبی علیه السلام څه نه ورته ویلې. سبا ورځ بیا، درېیمه ورځ بیا دغه سوال جواب دی. په درېیمه ورځ نبی علیه السلام ته ویلې چې خوښه کړي، چې دی خوښه کړو، دی لاړ ننوت باغ ته، غسل یې وکړو، بېرته راغی، کلمه یې ویلې، مسلمان شو. دا 3 ورځې کې حکمت دا و چې د مسلمانانو اخلاق نبی علیه السلام مطلب و چې وویني، عقیده وویني، ایمان په شوق راوړي، د زور نه چې په زور یې تړلی ده، په زور خو به کلمه ووایي.
خو د ایمان د کفر د جبر خو معتبر نه ده. 3 ورځې د نبی علیه السلام او د صحابه او اخلاق مبارکه عقاید او اعمال چې ولیده چې نبی علیه السلام خوشي کو د خوشي کېدن نه بعد په خپله مینه لاړ غسل وکړ هغه کلمه یې ویلې خو هغه د په جومات کې دننه ورته ځای و تړلی و ایننې په جومات کې و مشرک او ایننې په جومات کې و اعزاز به د دی نه کېږي د قدر په عنوان باندې به جوماتو ته نه داخلیږي چې د دې قدر پکې کېږي هلته دا چې اعلان وشو چې کفار به نه راځي مسلمانان ورخطا شو چې د حج په موسم د عمرو د پاره به خلکو لکه دا نن سبا نه یو ځای کې میله جوړه شوه بازار هر څوک شیان راوړي د حج په موسم به کفارو هر چا د تجارت شیان راوړه مکې معظمې ته نو دغه ګټې به مسلمانانو کړې تجارتونه به یې کړه خلکو چې دغه کافران بند شو د مسجد حرم نه خو تجارتي قافلې به ذاتي نه راځي د کفارو حرم ته خو موږ به بیا د لوږې نه مړه شو الله تعالی آیت نازل کړ و ان خفتم عیلة که تاسې ډارېږئ د فقر نه په سبب د منع کولو د دې چې کافران یې منع کړو نو موږ ته به بیا دا کومکونه به د موږ سره څوک کوي لکه نن سبا د عقیدې د ډېرو خلکو دي فسوف یغنیکم الله من فضله زر د الله به تاسې غنیان کړي د خپل فضل نه انشاء که یې خوښه وه د ډېروالي د دنیا که الله درته اراده وه داسې معدنیات به درته راوباسي چې په کفارو ملکو کې به هم نه وي چې خدای پاک خوښه شوه الله به بیا در ډېروي ان الله علیم حکیم خدای پاک عالم او حکیم ذات قاتل الذين لا يؤمنون بالله جنگيږي دغه خلکو سره چې ایمان نه راوړي په الله تعالی باندې ولا بالیوم الاخر او نه په ورځ د آخرت باندې ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله او حرام نه بولي هغه شی چې الله حرام کړي رسول الله حرام کړي ولا يدينون دين الحق او نه دین قبلی دین حق چې اسلام ده او دی من الذین اوتوا الکتاب دغه خلکو نه چې هغو ته کتاب ورکړی شوی ده د دغو سره هم اوس جنګېږي د اهل کتابو سره هم د جهاد اجازه وشوه جنګېږي وژنه حتی یعطوا الجزیة تر دې پورې چې دوی ورکړي جزیه عن یدین په خپل لاس وهم صاغرون او حال ده چې دوی ذلیله وي د اسلام دعوت په اول کافر ته ورکړي که اسلام قبول کو خلاص که اسلام نه کو قبول بیا به د جزیه دعوت ورکړي چې ښه نو بیا موږ ته په کال کې دومره شی راکوئ نور موږ په تاسې کار نه لرو که جزیه یې هم نه کړه قبوله 3 مرحله کې بیا د جنگ اعلان ده نو اهل کتاب ته جنگ کوي وژنه یې خو که جزیه یې در سره قبوله کړه بیا یې مه وژنئ خو په جزیه کې به بیا دا وي چې دوی تنګول وي چې آخر اسلام ته راجع شي دا هندوان چې د موږ په ملکو کې پراته دي دا سیکان چې پراته دي دا عیسایان چې په اکثرو ملکونو کې پراته دي دغه ذمه د دغه اسلامي ملک قبوله کړې ده په کال کې شی ورکوي اوس دغه سره به تاسې ګزاره کوي چې آخر د ځان سره سوچ وکړي چې ښه اراده مې هم دلته ده چې بل وطن ته نه ځم نو ټول عمر دا ذلت ولې برداشت کوم نبی علیه السلام یې په لیار کې به هم سمه لیار درته نه ورکړه تنګی به د دیوال سره به مخې سلام به هم ته نه وراچوې او چې جزیه یې راوړه کېناستا ته به هم نه پرېږدې دا امیر د مسلمانانو به په چوکۍ ناست وي دی به په ولاړ ناستي ته به یې نه پرېږدي راوړه یو قول دا ده چې جزیه یې درکړه ذلیل دا منه چې شاید در وګرځه په دا څټ په یوه چاپېړه هم سوی چې آخر د انسان سره دا سوچ پیدا شي چې که په دغه ملک کې اوسېږم دکانداري مې ده زمینداري مې ده کاروبار مې ده دا دومره ذلت ولې کوم خو کلمه ووایه حضرت به ته هم د دغه ذلت ته خلاص شي حکمت وایي دا ده چې آخر بیا راجع شي اسلام ته مسلمان شي اسلام قبول کی وقالت اليهود عزير ابن الله وی یهودیان چې عزیر علیه السلام العیاذ بالله د خدای پاک زوی ده وقالت النصارى او یی نصرانیان المسیح عیسی ابن الله العیاذ بالله د خدای پاک زوی ده ذالک قولهم دا خبره د دوی د بافواههم د دوی په خلو حقیقت نه لري یضاهئون قول الذين كفروا من قبل دا د دې خبرې مشابه دي د خبرو د هغه کافرانو سره چې هغه کافران شوي و مخکې تر دی قاتلهم الله الا دي تباکی ان یفکون کوم طرف ته ګرځول شوي دي یهود وی چې عزیر علیه السلام د خدای پاک زوی ده العیاذ بالله نصارا وی چې عیسی علیه السلام العیاذ بالله د خدای پاک زوی ده الله وی د دې خبره مشابه ده د نور مخکینه کافرانو سره مخکینی کافران څوک دي او یهود خدای پاک ته اولاد څنګه ثابت کړو وای مخکینی مشرکین
یغو به ملایکې د خدای پاک لورانې بللې. دا بوتان به چې جوړول یغو ته به چې بوتانو ته سجدې کولې دا بوت به دغه فرضي خدای په نامه جوړوه چې ملایکې په شکل دي دغه لکه د موږ خدای دی هغه ته به ذاتي سجدې کولې. نو ټول په د خبره کې سره مشابه دي. اتخذوا احبارهم دغه کتابیانو نیولې دي عالمان خپل و رهبانهم عابدان و بزرگان خپل اربابا خدایان من دون الله بغیر د خدای پاک نه. حضرت عدی چې اول نصرانی و چې ایمان راوړ بیا چې دا آیات واورېدو نو نبی علیه السلام نه پوښتنه کوي چې خدای پاک خو وایي چې یهودو نصاراو خپل ملایان په خدایي نیولي وو موږ خو چاته سجدې نه کولې په خدایي خو موږ نه ونیولې. نبی علیه السلام ورته ویلي ولې چې دوی به درته ویلې چې میتته حلاله ده چې دا په خپله مړ وي هغه خوړل روا دي تاسې حلال بلل که نه او چې دوی درته ویلې چې بحیره او صاحبه او فلان و فلان حرام دي تاسې حرام بلل که نه او وایي خو دغه معنا د خدایي ده چې د خدای د حکم په خلاف بل چا حکم درته کوه د خدای پاک حکم شاته غورځوه او د بل په حکم باندې عمل کوه. او حال دا والمسیح ابن مریم اربابا من دون الله والمسیح ابن مریم او حضرت عیسی علیه السلام چې ده هغه خو زوی د بیبي مریم ده. وما امروا نو مامور شوي د اهل کتاب الا لیعبدوا الها واحدا مګر په دې امر ورته شوی چې دیو الله به عبادت کوي لا اله الا هو نشته هیڅ لایق د عبادت مګر هم دغه یو الله ده. موږ نه اثبات اول ده روزانه کم از کم چې سړی کوشش باید وکړي 14 وارې خو په بنده سا 21 ته ورسوي په هرې کې د دغه معنا ترجمه ده ورسره لا نیست اله هیڅ معبودی الا الله جزات پاک تعالی د ما بل معبود نشته ما سوا دی الله نه. د اصل عقیده د توحید دغه ثابتېږي چې دغه ذکر سړی پوخ کی. یو سړی په ټول عمر یې واره کلمه ویلې په کلو کله کوم ورځ کلمې ته ورپام شي یو سړی روزانه کم از کم 300 واره دا کلمه د دغه ترجمې سره وي هر وار سره به دا تصور کوي چې د ما بل معبود نشته ما سوا دی الله نه ما بل معبود نشته ما سوا دی الله نه. حقیقت د توحید خو دلته راځي سبحانه پاکي د الله لر عما یشرکون دی هغه څه چې دوی ورسره شریکوي دا چې دوی په خوله تبلیغات کوي چې عزیر علیه السلام د خدای پاک زوی د العیاذ بالله عیسی علیه السلام العیاذ بالله د خدای پاک زوی د ملایکې العیاذ بالله د خدای پاک لورانې دي. د دغه خلکو دا تبلیغات مطلب د دین ختمول دي چې خلکو عقیده خرابې کی خو دغه دین د الله نور ده دا په دوی په تبلیغاتو نه ختمې کی. دغه ختمېدن وای داسې مثال لري لکه څوک چې لمر ته ورپکي چې د لمر رڼا ختمه شي یا سپوږمۍ ته پکې چې د سپوږمۍ رڼا ختم شي په پکې د انسان د اسمان د لمر او د سپوږمۍ رڼا ختمېږي. خدای چې دغه دین نور پیدا کړی دی دغه څوک نشي ختموی. پارسی کې یو شی راځي چراغ را که ایزید بر فروزد هر کسش توف کند ریشش بسوزد. کوم چراغ چې خدای بل کړی چې څوک ورپکې خپله ګیره به وسوځي چې ورنږدې کېږي په دغه اور به خپل ځان وسوځي خو هغه نه شړن مړ کولی. یریدونه دغه بدبخته کتابیان اراده لري ان یطفئوا نور الله چې دوی مړه کړي رڼا د شریعت الله تعالی بافواههم په خلو باندې ويأبى الله الا ان يتم نوره او علامه نه راوړي نه خوښوي مګر همدا خبره چې خپل نور به پوره کوي ولو کرهه الکافرون اگر که بد ګڼي کافران. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ویلې تر څو قیامت نه راځي چې دغه دین خدای پاک هر کور ته نه ایستلی که هغه د خیمې کور وي که د لوټو کور وي بعز عزیز و ذل ذلیل څوک به په مینه قبلوي عزتمن کیږي به څوک به په زور قبلوي ویل کیږي ټکول کیږي به ذلیل به وي. دغه اسلام مخکې تاریخ چې موږ وګورو خدای پاک دغه وعده پوره کړې ده ټولې دنیا ته رسېدلی خو بیرته سلسله د کمزورۍ شروع دي دا خو بیا را روان ده څوک چې دغه اصلي حقیقت په د عیسی علیه السلام په وخت کې ښکاره کیږي چې پیغمبر علیه السلام ویلي تر څو قیامت نه راځي چې دین ټولو کورو ته نه ننوتلی په مخ د مځکې به د کافر کور نشي پاتې. د حضرت عیسی علیه السلام په وخت کې یا به ایمان وي یا به قتل کول وي نو دا وخت به راځي تر هغه وخته کافران هم نه راځي خدای پاک د خپل نور پوره کوي. هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق الله هغه ذات چې لېږلی د رسول خپل حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم په هدایت سره چې قرآن عظیم شان د ودین الحق او په دین حق سره چې اسلام ده لیظهره علی الدین کله د دې دپاره یې رالېږلی ده
چې غالبه کې دغه دین په نورو ټولو ادیانو باندې څه معنا دا ناسخ د ټولو ادیانو ده. اوس ځکه یهودیت او نصرانیت یو دین هم نه ده قبول. ولو کره المشرکون، اگر که دا خبره مشرکان نه خوښوي. یا ایها الذین آمنو، هغه کسانو چې تاسو ایمان راوړئ، ان کثیر من الاحبار والرهبان، بشک ډیر د عالمانو د یهودو د عابدانو د نصاراونه لا یاکلون اموال الناس، دوی خوري مالونه د خلکو بالباطل په باطله طریقه باندې، ويصدون عن سبیل الله، او خلک اړوي د خدای پاک د لارې نه. دا رشوتونه به اخیستو او پیسې به کولې. والذین یکنزون الذهب والفضة، هغه کسان چې خزانه کوي سره زر او سپین زر، ولا ينفقونها فی سبیل الله، او دوی نه لګوي په لار د الله تعالی کې، فبشرهم بعذاب علیم، زیری ورکه دوی ته په عذاب دردناک باندې. یوم په هغه ورځ باندې یحمى علیها، چې سخت ګرموالی به وشي د دوی په دنیا باندې په نار جهنم، په اور د جهنم کې. دا خزانې به ګرمې شي په اور د جهنم. فتقوا بها جباههم، بیا به وداغل شي په دغه تختو د اوسپنو ګرم شوي د جهنم باندې د دوی مخونه و جنوبهم، اړخونه و ظهورهم، شاګانې. او ورته ویل کېږي بهذا ما کنزتم لانفسکم، دا هغه دنیا ده چې تاسې ځان ته ذخیره کوله. فذوقوا ما کنتم تکنزون، اوس وڅکئ عذاب د هغه دنیا چې تاسې خزانه کول په دنیا کې. دا بیا د مسلمان نه زکات ورکوونکي مالدار سزا ده. څوک چې خدای پاک دنیا ورکړي او دی د دغه دنیا فرضي زکات نه ادا کوي، نو که دنیا یې روپۍ وي، د روپیو نه به تختې جوړیږي، په اور د جهنم به ګرمیږي. مخ لوری به اول ور د هغې داسې بې پورې نیسي، دا په ګرم د اور د جهنم ګرمه اوسپنه په ده په مخ پورې، بیا په ښي اړخ، بیا په چپ اړخ، بیا په شا لوري. دا څلور اړخونه یې داغل کېږي. ولې؟ وایي ځکه چې ده به فقیر ولید، د چندې والا عالم به یې ولید، مجاهد به یې ولید چې دا خو تندې ته را روان ده، پوی به شو. نو اول به یې وایي په تندي کې اثر د خفګان ښکاره شو، نو اول خدای دا مخ لوری په سوځي. بیا به چې هغه راغی ده ته دغه طرف ته د نږدې به شو، ده به مخ ته راواړوه په دغه لوري. چې هغه به دغه طرف ته مخ ته ورته راواړوه، ده به دا بل لوري ته مخ واړوه. که هغه به راتلو، ده به شا ورګرځوله. نو ځکه څلور سره طرفونه به داغل کېږي. څومره وخت؟ د قیامت ورځ 50,000 کاله ده. دومره وخت به داغل کېږي، د هغه نه بعد به چا ځای بیا جنت وي، چا به جهنم وي. دوم حدیث مبارک کې راځي که چا میږي، وزې، غویان، اوښان وي او زکات یې نه وي ورکړی، دغه به ټول خدای پاک را ژوندي کوي په قیامت کې، او مزي مزي به وي. دغه انسان به ورته پروت وي په میدان حشر کې، دغه مال به په ده کې غوبل اچولی، اوښان به پکې خیږي، خولې به په لګوي، غویان به پکې خیږي، په ښکرو به یې ویي، ښکرور شی به یې په ښکرو ویي او په پښو به خیږي، بې ښکرو به خولې په لګوي. 50,000 کاله به دا سزا وي. چاته به د چا دنیا داسې ګاټې جوړ شي، په اور د جهنم به ګرمیږي، دغه تی په سر باندې به ورګدي، وجود به ویلې کېږي، د ولې شاته به تر وځي، د ابل طرف نه به د ولې بیخته پکې هوده کېږي، د ابل تی په سر به راوځي. 50,000 کاله به دا سزا وي. چاته به د ده دنیا او مار تر جوړ شي، تور تور ټپې به لري، دغه مار به د غاړې نه سیطوقون ما بخیلو، غاړې نه تاو شي او د دغه سخوښتې باندې به چیچي، په دغه به چیچي، او ورته وایي به چې زه هغه تا دنیا یم چې جمع کولم دی، د خدای حق دی نه پکې ادا کوم. یو حدیث مبارک کې راځي چاته چې خدای دنیا ورکړې او د خدای حقوق یې نه یې پکې ادا کړي، صدقې، زکات، شی نه یې کړي، چې ورځ د قیامت شي خدای پاک حضور ته چې دی مخامخ کېږي، نو الله تعالی به ورته وایي ما تا ته دومره دنیا درکړې وه، تا څه پکې وکړه؟ وایي دی ورته چې خدای پاکه ما ډېره ډېره کړې وه او ټوله رانه پاتې شوه، اوس ما ته اجازه راکړه چې درته رایوړم. الله تعالی ورته نه، زه دا پوښتنه درنه کوم چې په دنیا کې مې تا ته دنیا درکړې وه، تا څه پکې وکړه؟ اوس خو بیرته تګ نشته. دی به بیا وایي چې خدای ما ډېره کړې وه، خو سخته مې ډېره کړې وه، ټوله پاتې د اجازه وکړه چې زه یې درته راوړم. اجازه نه وي.
نو چې یو لور ته ګوریم خپلې ګناه ویني چې بل لور ته ګوریم خپله ګناه ویني اور مخامخ ورته را روان وي د نجات لار به نه وي نو نبی علیه السلام اتقوا النار ولو بشق تمره او خلکو د جهنم د اور نه ځان وساتئ ولو که نیمه خرما مه صدقه په وس پوره وي صدقه وکئ هغه په برکت سره د جهنم نه خلاصیږي یا په دغه ځای کې یو حدیث محدثین بعضې بله معنا هم کوي اتقوا النار د جهنم د اور نه ځان وساتئ ولو بشق تمره اگر که په خوړلو د نیمه خرما ویم ګوره پردی حق مه خورئ چې سبب د جهنم ده که نیمه خرما د پردی وخوړل هم جهنم ته به ځې د جهنم نه ځان وساته نیمه خرما به پردی حق نه خوري نبی علیه السلام دومره احتیاط کوه کله به په کور کې خرما پرته وه دی به وږی هم ډېر و خو چونکې زکات خو دته ناروا و هدیه خو روا وه نو دی وی کمې زړه ورته کېږي خرما پرته وي خو دغه وجې نه راخلم زه یم داسې نه یي چې د صدقې د زکات وي ما به غاړې په باندې شي شوباناک شي نه به هم لیا ځان ساتي یوه ګوله چې حرامه سړی وکړي 40 شپې عبادت نه قبلیږي یو غړپ شراب چې وچکي 40 شپې عبادت نه قبلیږي نبی علیه السلام د مسافر دعا ښه قبلیږي د غریب دعا ښه قبلیږي خو لیکن بل ځای کې به وی چې یو سړی به بر سر په خاورو سپېره په دښتو بیابان کې روان الله ته به زارۍ کوي یا رب یا رب انا یستجاب له دغه دعا به څنګه قبوله شي ولې دا کوم کالي چې اغوستی دي دا په حرامو روپۍ اخیستي کومه مړۍ چې خوړلې ده آرامه ده بدن غوښه چې شنه شوې ده په حرامه ده نو دعا به څنګه قبوله شي چې دعا نه قبلېږي نور عبادت هم نه دی قبول سړی په حرامه دنیا حج ته لاړ شي په حرامه دنیا حج ته لاړ شي خلک حاجي صاحب بولي د دنیا ذمه دې فارغه وي خو د خدای پاک په نس باندې د یوه ویښته غوندې ثواب هم د حج نشته چې په جامه کې یوه تڼۍ حرامه وي جامه کې نوره پاکه یوه تڼۍ حرامه وي حج پکې وکړو په دغه جامه کې حج نه قبلیږي خدای پاک انبیاو تم دا وی چې حلال رزق خورئ د ما عبادت کوي مسلمانانو امتیانو تم دا وی حلال رزق خورئ او د ما عبادت کوي ځکه حلال رزق وای پاکه نفقه د ټولو عباداتو منشه ده حرامه نفقه د ټولو ګناهو منشه ده چې حلاله نفقه سړی وخوري په دا حلاله نفقه کې یو نورانیت وي د انسان په زړه کې نور پیدا کیږي په هر نیک عمل کې نور ده نو د شوق د نیک عمل سره پیدا کیږي هر عمل چې کیږي زړه مینه ورسره وي او حرامه ګوله کې توروالی ظلمت ده چې وخوړه زړه کې توروالی پیدا کیږي بیا هر شی چې تور وي هغه خوند ورکوي په هره ګناه کې توروالی ده نو حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رحمه الله چې لوی محدث ده او امام الوقت امام الاولیاء ورته ویل کیږي د سیدنا امام شافعي رحمه الله کره میلمه شو امام شافعي رحمه الله دغه خپل شاګردانو ته د امام احمد صاحب ډیر صفاتونه کړ چې ډیر لوی ولی الله ده ډیر لوی بزرګ ده چې بیګا ډوډۍ ورته کیخوه حضرت امام احمد صاحب ډیره مړۍ وخوړه دا شاګردان د امام شافعي صاحب ویلک په بې اعتماده شو چې بزرګان کم خوراک کوي دا د څومره ډیره مړۍ وخوړه بیا چې ماخوستن مجلس خلاص شو طالب اوبه ورته راوړې کوزه یې ورته ډکه کړه چې دا شپې تهجدو ته چې جګېدې نو دغه دې اوبه مې درته راوړې سهار طالب وختي راجګ ده چې هغه خو به د شپې تهجد کړي بیا یې که د اوداسه ضرورت وي چې بیا به دې ورته راډکه کړم اچراغه هغه به دې ډکه یې دا بیګانۍ به نه وایي عقیده یې نور هم کمزوره شي دا څنګه دی بزرګ بولي دی شپې تهجد هم نه دي کړي امام شافعي صاحب ته خو حال معلوم و دې دپاره چې د شاګردانو بدګمانۍ ختمې شي نو وایي د شاګردانو د وړاندې یې پوښتنه تر وکړه چې صاحب حدیثو کې خو راغلی دي چې خوراک کم کوئ ترغیب دا ده چې کم خوراک کوئ تا ډېر خوراک وکړو بېګا ده ورته ویلی تا نفقه حلاله وه انوار په لیدی کېده نو ما د یوې ورځې خوراک نه ده کړی دا مې د 3 ورځو خوراک وکړو 3 ورځې زه بیا خوراک نه کړم او چې سړی د 3 ورځو خوراک په یوه ځای وکړي د خوبه به بیا سر جکي خو حلاله نفقه وه د هغه برکت دا و چې تر سهاره ماته خوب هم نه ده راغلی ټوله شپه مې په عبادت تېره کړه د اوداسه مې هم ضرورت نه ده پیدا شوی چې زه اودس تازه کړم نو حرامه دنیا
خو دا صرف نه ده چې په غلا دې وګټله، په سود دې وکړه. چې تجارت کې دې دوکې وکړې هم حرامه ده. او نن سبا تقریبا حلاله دنیا ډیره کمه شوه. ځکه کتابونه لیکي چې دا کشف هم نن سبا ځکه ورک شو. پخوا نفقې پاکې وې، باطن صفا و، کشف په دستي شروع کېده. ابراهیم ابن ادهم یوه شوبناکه خرما وخوړه، د دکاندار نه خرما وتړلې، د تلې نه خرما ولوېده. ده ولیده چې ما د تلې نه ولوېده، دکاندار هم ولیده، خو ده خیال نه و. ده بیا هغه خرما راواخیسته، خولې ته کړه، دکاندار په عوض کې بله خرما ور واچولی د ټوکرۍ ته. 40 شپې کشف ورکړو. بیا یو ځای کې چې د اولیاو مجمع ده، دی لاړ، یو څوک یې چې دلته څوک دی وایي ابراهیم راغلی ده، ولې حال ته ورک ده، ولې شبهاناکه خرما یې خوړلې ده. نن کساب ته ورشه، د غوښې سره غوښه به تالوري ته یې بړوچې هډوکی به یې پټ کړی یي، تیار به یې په تله کې درته یې ښیي. د میوې والا ته ورشه، هغه چمجنې مڼې او سیبان شیان به یې ټول تیار په کڅوړه کې یې کړي، په سر به یو 2 دانې روغ یې کړي، په ریړۍ کې لګولي یو سر به 2 روغ کړي، ته یو روغ وراچې دی 15 هغه چمجن وراچي. د رختو والا ته ورشه، چې کوم ځای پرې وي کوم ځای نقصاني هغه به پټوي، په دا شا په لوري به زر زر درته را اړوي. سودا وکړي په مقایله، ګونۍ 50 کیلو ده، د وریژو کیلو په دومره ده، تلي نه چې تور ته یې راویتلی وای، خو ما ته هم دغسې راغلی ده. نو بیا د 50 کیلو په نامه باندې ولې سودا خو چې مقایلتن وي، 2 کیله پکې شرط دي چې تا په ټول اخیسته په کیل چې دومره کیلو په دومره 50 کیلو یو وارې به د هغه سړي نه خپله تلې، بیا چې سبا ته په بل چا باندې خرڅوي هغه ته به ورتلې. ګونۍ ګونۍ یې په نامه یې د کیلو ورکوي که نه ورکوي، دا 50 کیلو ده، دا 25 کیلو ده، ما په تللې ده 50 کیلو وریجې 1.5 کیلو پکې کم شوي، 100 ګونۍ وړه 15 کیلو پکې کم شوه، ما په خپله په تللې دي. خوشناخته سړی و جنګ یې نه را سره کولی. ښه دغه دوکې شروع دي. سودا په تلیفون وکړي، قبض کړی یا نه یې را رسېدلی نه یې لیدلی نه یې، بیا په بل خرڅه کړي، یغه لیدلی نه یې بیا په بل خرڅه کړي، یغه لیدلی نه یې بیا په بل خرڅه کړي، وروسته بیا لنجې وي پکې. دا ټولې لارې د حرامو دي. خو چې په صحیح تجارت یې وګټې، بیا د خدای حق نه کې ور زکات کې پرېږدي، بیرته حرامه شوه. که په ګټلو کې د په ناروا وګټل هم حرامه شوه، دروغ دې پکې ویل هم حرام شوه، دوکه دې پکې وکړه. سیدنا امام ابو حنیفه رحمه الله چاته په مضاربت باندې روپۍ ورکړي، د 10,000 درهمو رختونه یې راوړه. دغه جامې چې راوړې چې دومره رخت به د پلانکي ځای نه راوړ، څادر او لنګ یوه پکې پرې وه. ده ورته ویلې چې خرڅه یې د دغه یوې جوړې عیب به ورښیي هغه تجار ته. هغه چې بل وخت کې تجار پیدا شو، د ویرو د دغه مضارب د 10,000 روپیو سودا په څومره ګټه یې وکړه، ګټه به څومره وه پکې راوړه. ګټه حضرت امام ابو حنیفه رحمه الله ته چې دومره مې ګټه درته وکړه، د هغې پوښتنه تر وکړه، نه هغه عیب د جامې دې وروښو که نه، وایي هغه خو مې ویر شو. نو ده ورته ویلې په ما د خپله حلاله دنیا حرامه کړه. شک پیدا شو په هره روپۍ کې چې دا به د هغې سودا یي، دا 10,000 اصلي روپۍ هم ټوله صدقه کړې. زکاتونه نشته، د مسلمان د حق خوړلو لحاظ نشته. دکاندار ته ودرېږي، خورما راوتله، هغه یې تلي، دی زر زر لګیا یې خوري. پردی شی اتقوا النار ولو بشق تمره، د جهنم د اور نه ځان وساته، که نیمه خورما وي پردی حق به نه خورې، یوه انه یې پردی به نه خورې. ان عدة شهور عند الله، په میاشتو کې 4 میاشتې د حرمت میاشتې دي چې پرونو سبق کې مې راغله، که نن سهار مخکې تیر شو، ذوالقعده، ذوالحجه، محرم، یو رجب. خو کفارو به داسې کړه، کله به جنگ شروع شو چې اشهرالحرم به راغی، اشهرالحرم کې خو جنگ دیم نه کوه، بیا به چې د دیوې ډلې لږ غلبي امید وه، بلې ته به ویله درځئ، سږ به دغه میاشت چې اشهرالحرم راغله، سږ به حلال وکړو، جنگ به پکې وکړو، د دغه په عوض کې به بیا بله میاشت، مثلا د رجب میاشت ده، د رجب کې به جنگ وکړو، شعبان به بیا محرم کو.
دین د خپل ځان تابع مخته کول شاته کول الله دې دغه تردید کوي ان عدة شهور عند الله بشک مقدار د شمار د میاشتو په نزد الله تعالی باندې 12 شهرا 12 میاشتې د په کتاب الله په کتاب د الله تعالی کې یوم خلق السماوات والارض چې الله پیدا کړی د اسمانونو مځکې منها 4 حرم زین دغه میاشتو نه 4 عزتمنې میاشتې دي ذالک دین القیم دغه برابر دین ده چې 4 میاشتې کې محترم او د 8 میاشتې کاروبار پکې روا او جنګونه پکې روا فلا تظلموا فیهن تاسو ظلم مکه په دغه اشهر الحرم کې انفسکم په خپل ځانو باندې وای په اشهر الحرم کې لکه عبادت ډیر ثواب لري ګنایم دغه لوی عذاب لري دغه روزه مبارکه ده چې لکه نیک عمل څومره ډیر ثواب لري خدای مو دی وساتي ګنایم بیا دغه لوی عذاب لري وقاتلوا المشرکین کافه کما یقاتلونکم کافه تاسو وژنئ جنگ کوي د مشرکینو سره د څرمې د ټولو سره لکه دی چې د تاسو د سره د څرمه جنگيږي وعلموا پوښي ان الله مع المتقين بشک الله تعالی د متقینو سره ده انما النسيء زیاده فی الكفر دا چې دی وی میاشت حرمت بلې میاشت ته ځنډه دا ډیرواله د په کفر کې واره هغه عقیده ده چې د الله او د رسول خبره نه مني بیا په میاشتو کې د خدای هم تغییر راولي یغدل به الذين كفروا گمراه کوي الله تعالی په دې باندې هغه خلک چې کافران دي یحلونه عاما یو کال حلال بولی دي ځان دي پاره ويحرمونه عاما بل کال بیا محترم بولی حرمت منی دا نو قضایی ول راګرځي چې رجب حرمت لاړ بیا نو د شعبان ول محترم ګرځي لیوات او عده ما حرم الله د دې لپاره چې د ځان برابر کې د شمیر د هغه سره چې خدای حرام کړی دی خدای څلور حرام کړی څلور پر کې ذاتي ټیم ته اعتبار نشته فيحل حلالي ما حرم الله هغه چې الله حرام کړی دی زوین لهم سوء اعمالهم خایسته شوی دی د دې لپاره بد عملونه دي والله لا يهدي القوم الكافرين خدای په هدایت نه کوي قوم د کافرانو ته بس تاسو په درې دی الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على حضرة رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولتلاميذنا ولإخواننا ولأخواتنا ولأزواجنا ولأصهارنا ولذرياتنا ولجميع المؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين يا رب العالمين